د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه کسان محاکمه کړل چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړي او په سخته سزا یې محکوم کړل. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ چې په غور ولایت په یو کفي شاپ کې کار کاوه ترڅو د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو د طالبانو سرتیرو لخوا نیول کېږي، عکسونه او ویډیوګانې ترې اخیستل کېږي، بیا په سوشل میډیا خپریږي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ دغه کسان په سزا محکوم کړل. ویل یې تاسو ولې ویډیوګانې او عکسونه له نوریې څخه اخیستي دي؟ د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخندزاده عکسونه ناروا بللي، نو تاسو د قانون خلاف کار هم ترسره کړی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هغه کسان محاکمه کړل چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه اخیستي او بیا یې په سوشل میډیا خپاره کړي. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ چې د هلکانو په جامه کې په غور ولایت په یو کفي شاپ کې کار کاوه. نوریه ته د کور سرپرستي ور پر غاړه وه. نوریه په 9 کلنۍ کې خپل پلار له لاسه ورکړ، نو مجبوره شوه چې د هلکانو جامې واغوندي او په یو کفي شاپ کې کار وکړي ترڅو د خپل کورنۍ مصارف پوره کړي. نوریه هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ چې وروسته بیا د طالبانو بعضي سرتیرو لخوا نیول کېږي، ویډیوګانې او عکسونه ترې اخیستل کېږي او بیا په سوشل میډیا خپریږي. تېره ورځ د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه کسان محاکمه کړل او په سخته سزا یې محکوم کړل. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.